ته د پیغمبر امتی نه راشه د هلکانو کم ډیزاین ګیرې پرېښي دي د دې نه خریل بالکل زما په حکم یې وخورایې خو چې دا داسې پکې ارانتوب کړي داسې پکې دا د پیغمبر که شرعي حکومت وي تاله کوړی سل پکار دي چې ته د پیغمبر سنتو پورې دومره ځناوره خندا کړي او دې سکاهو والا ته یو درخواست دی چې الله نه ویریږي ته خو پیسې ګټې دا ستا پیسې حرامې دي ستا د پیغمبر بېعزتي ده د دین ستا د پیغمبر د کار بېعزتي ده روایتو کې راځي د جناب رسول الله ګیره مبارکه ګڼه وه شمال ترمذي کې راځي اول خو یې مه پرېږده ستا خبره دي خوري بې غیرته او که پرېږدې نو پر دې دلته کې نه ښه دلته کې نه ښه وختي مې یو سړي ته وویل رانه مخ تاو کومه د الله خاطر وکړه دا ګیره وخورایه خیر بس یو ګناه ده که نه او چې دا داسې پکې لختي وې ته به پیغمبر له څه جواب ورکړې قبر کې به ډومبی درته وایي من ربک ومن نبیک نو که تا د پیغمبر تابعداري کړي ته به ورته وایي هذا رسول الله هذا نبی الله او که نه دي کړي دشمني دې ورسره کړي ختم نبوت یې نه منلی نو یو غړز دله چې ګزار دله درکې د اوسپنې او یا لاسه به دې ځمکه کې نه باسي بیا به دې راوباسي څوک به دې خلاصوي صرف جناب رسول الله به دې خلاصوي دنیا کې یو پیغمبر هم نشي خلاصولی یو ولی دې هم نشي خلاصولی د الله خاطر وکئ توبې وباسئ الله سره د دې نه سخت شته د جناب رسول الله په زمانه کې پیغمبر ژوندی دی مکی والو باندې 7 کاله قحط راغلی یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام ژوندی دی په کنعان قحط رالو بیا مصر ته تلو اوږده کیسه د هغه دی نه غنم راوړو د الله خاطرو کې توبې وباسئ دې ګناهونو نه توبې وباسئ دې پردي حقونو نه توبې وباسئ زرې حساب به کېږي واخر دعوانا یا الله ستا حکمونه حضور پاک ترکې مونږ کې راولې ټول عالم ته د هدایت او د رحم په نظر وګورئ یا الله زمونږ ګناه خو ښکاره ده ګناهونه تا ته هم سوال او زاري او منت دی یا الله ته فرمایې چې ما نه څوک سوال نه کوي زه پرې غوسه کېږم زمونږ ګناه معاف کړي